په وړوکوالي مسافر شوې د شګې بلاک او ستا تنکي لاسونه ګرانه بچیا مسافر شوې ګرانې روجې دي تا به څنګه نیولې وینا بچیا حال به راته وایې پرو جماعت کې دې څه خوړلي وونه مسافري مې کړې نه وه اوس په پردي وطن کې پیټي چلوما زما تنکی بچیا سحر ماښام دې په دوا کې یادوما مسافري مې کړې نه وه د مجبورۍ نه اوس په بل وطن کې یما مسافرۍ کې خفه مه شې دا ټوله ټاله دې په ننګ ولاړه یما چې مسافر شوې ته به څه خورې کور دې خوراکو د تنکو شونډو سرونه په مسافرو سلام وایا دوی د ماښام ډوډۍ د اوښکو سره خورينا مسافر مه وجنې خاونده په ځن کدن کې د وطن ارمان کوینا بس دې په دغې فیصلې شوې د بختور سړي به غټه او ښځه وینا